سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. د غورغشت ټبر پسې وروسته راځو. د بېټني ټبر معلومات ستاسو سره شریک کوو. تاریخ پوه احمد علي کوزات په خپل نامتو اثر غورغشت یا ګرشاسب کې بېټ نیکه د بېټني اترت او شیخ بټني په نوم نومولی دی او کاږي اترت د نیمروز واکمن و او نیمروز د یو ښار نوم دی بلکې د یو ولایت نوم دی او ان د یوه هیواد نوم یې ګڼلی شو. نیمروز او زابل د افغانستان په ننني جغرافیه کې دوه بیل ولایتونه دي. اترت له ټولو شهزادګانو څخه ډیره پاچاهي کړې ده. ارواښاد استاد په یو بل ځای کې لیکلی دي د ملت د باباګانو د اتلو نیکونو اساطیر چې له سیستان نه نیولې د شمشاد تر غرونو پورې بېټن غورغشت سربڼ یا بېټني غورغشتي سربڼي او یا اتریت غورغشت ګرشاسب سرند یا سربڼ چې اتریت یا اوستا کې د ساما زوی یاد شوی دی چې له 3 پوښته وروسته جمشید ته رسیږي. اوستایي نومونه دي. که چیرې د افغانستان له لرغوني تاریخ نه تیر شو په راوروسته کې هم د پښتنو د دغه روایتي مشر په اړه بېلابېلو څېړونکو خپلې لیکنې او انګېرنې ډاګیزه کړي دي. په پښتو کې 3 نیکونه مشهور دي چې بېټني غورغشت او سربڼ دي. آیین اکبري لومړی ټوک 190 مخه. له دې سربیره ګڼ شمېر لیکوالانو او څېړونکو په دې اړه څرګندونې کړي دي چې مخزن افغاني نعمت الله هروي په 118 هجري کې تذکره اولیاء سلیمان ماکو د بارک خان زوی له 212 هجري نه وروسته کښلي دي. پښتانه د تاریخ په رڼا کې ظفر کاکاخیل، خورشید جهان، آیات افغاني د پښتو ادبیاتو تاریخ او نور د بېلګې په توګه یادولی شو. خو ارواښاد سیال مومند د روایاتو له مخې د بېټني قبایلو یو ګراف کښلی دی چې دغه ټبر په لومړي سر کې په 4 څانګو ویشل شوي دي چې بیا هرې پښې پورې بیل خیلونه ورتړل شوي دي. اسماعیل چې اولاده یې په سربڼو ورګډېږي، وړسبون چې اولاده او لمسیان یې په بېلابېلو خیلونو یادېږي لکه تریاني، درګړي، غړون، کیسو او ورپسې دوتاني، ادم خیل، مصروف خیل، چارګل خیل او نور. دارنګه کجین او بیبي متو 2 نورې پښې دي چې ګڼ شمېر خیلونه ورپورې تړل شوي دي. شیخي چې د ورزبون زوی دی او شیخینه میرباز، اسماعیل صاحب خیل، غرتون، چلاک خیل، فتح خیل او 3 پلاري خیلونه راوتلي دي. ومو ویل چې د بېټ نیکه په اولاده کې یو شمېر ډېر خیلونه د هغه د لور بیبي متو پورې تړل شوي دي چې لویه پښه یې غلجي دي. د هېواد نامتو څېړونکی ارواښاد کوزاد، تاریخ پوه غبار اورپوهان د بیبي په دې اړه چې غلجي د غرزي په معنا له غور، غرج او غرچه څخه اخیستل شوی د پښتنو هغه لوی ټبر دی چې د بیبي متو له نسل نه شمېرل کیږي. له کورنیو څېړونکو سربیره بهرنیو لیکوالو او لرغونپوهانو هم په لږ توپیر په یاد شوي ټکي ټینګار کوي. د بېلګې په توګه یارتول څرګنده کړې چې یادې شوې کلمې لرغونې اریایي کلمې دي چې اوږد تاریخ لري. یادونه مو وکړه چې د بېټ نیکه د لور بیبي متو له کهوله ډېر خیلونه په پښتو کې شته چې ریښه یې تر هغې پورې رسیږي. نور د روایتونو له مخې متوزي پښتانه په 2 څانګو ویشل کیږي چې یوه پښه یې غلجیان او بله پښه یې لودیان دي.
د بېټني قبیلې شاخونه لکه چې د مخه مو وویلل د بېټ نیکه په زامنو کې د وړسبون اورکجین اولادې ته بېټني وایي، خو په لاندې ډول به د دوی شاخونه در وپېژندو. د وړسبون شاخونه: مزیاڼي، ګزبوڼي، ورګاډي، غړون، فتاخیل، مندیخیل، ادمخیل، سیمخیل، مانیخیل، رسولخیل، معروفخیل، خواجیخیل، چارګلخیل، رئیندادخیل، الفدینخیل، جانیخیل، حسنخیل، لالیخیل، سمرزي، دریخیل، ملاخیل، تاجوخیل، یوسفخیل، لشکري، عمرخیل، کلیخیل، سرمستخیل، اورکزي، زکني، غوري زیاو نور. د ګجین شاخونه: تتا، دنا، کټه، کوټي، رتنزي، بویایي، بویک، تورانخیل، کټاګرام، منداڼه، شیخلیي، سترليي، څپلای، شاهمیر، بالمیر، شنګرلاني او نور. بېټني زړور، میلمه پالونکي، جنګیالي او د ښه مزاج خاوندان دي. دوی دود او دستور وزیرو ته ورته دی. د آیت افغاني مؤلف ډیپټي آیت خان لیکي چې د دوی د وسلوالو جنګیالو شمیر 3000 تنه ته رسیږي. د بېټني قبیلې د استوګنې سیمې: اول، په پښتونخوا کې بېټني د جنوبي وزیرستان په سویل او د ډېر اسماعیل خان د ضلعې په لویدیځ کې استوګنه لري، چې د جغرافیایي پلوه په جنوبي وزیرستان خو په اداري لحاظ په ډېر اسماعیل خان کې موقعیت لري. د دوی سیمه له 12 نه تر 15 میله پورې پلنوالی او تقریباً 50 میله اوږدوالی لري. د دوی اصلي مرکز د جونډوله په نام یادیږي، چې په جنوبي وزیرستان کې د ټانک پورې اړونده سیمه ده. همداراز د دغې قبیلې خلک په بنو لکه مروت کې هم میشته دي. په اوسني وخت کې په بنو او ډېر اسماعیل خان کې د دوی شمیر 5.5 لکه په شاوخوا کې اټکل شوی دی. سربیره یو شمیر بېټني په پېښور، کراچۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې هم استوګن دي. دویم، په افغانستان کې دوی په پکتیکا، غزني او ننګرهار ولایتونو کې میشته دي. داسې ویل کېږي چې په غزني کې د دوی 4-5 شته. یو شمیر بېټني په نیمه کوچي ډول ژوند کوي چې د کابل او ننګرهار تر منځ لیږد کوي. د ننګرهار ولایت د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو کلیو کې هم یو شمیر بېټني میشته دي. د افغانستان پښتانه بېټنیو ته د بېټ نیکه د روحاني شخصیت له کبله درناوی کوي. په ټول افغانستان کې د دوی شمیره تر 80,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوې ده. دریم، په هندوستان کې لکه چې د مخه وویل شول چې یو شمیر بېټني په پخوا زمانو کې کله چې لودي او سوري پښتنو په هندوستان باندې واکمني درلوده، دغه هیواد ته ولېږدېدل او د دغو واکمنانو تر حمایې او سیوري لاندې د غټو منصبونو خاوندان شول. په تېره بیا په بنګال کې د دوی ډېر پوځي منصبونه درلودل، چې همدا اوس هم د هند په بنګال، بهار، اوډیسا او اتر پردیش ایالتونو کې بېټني پښتانه میشته دي، خو ژبه یې له لاسه ورکړې ده.